دا نن سبا زموږ تاسې نه خوا مه بدوئ دا قومي ملکان دي دومره غټه ملکي شروع کړي ټول قوم د ده تر دغه لاندې دی د خپلې ژبې مالک نه ملک نه ژبه یې غیبت درواغ هر څه وایي د خپلو سترګو ملک نه د خپلو غوږو ملک نه د خپلې خېټې ملک نه خېټه عمري حرام په خوري د خپلو لاسو ملک نه د خپلو پښو نه او په ټول قوم باندې ملکي کوي دا څه ملکي ده چې خپل اندام دې په کنټرول کې نه راځي او دنیا دې ټوله په کنټرول کې راوستلې ده په دې ځای کې دوی خو د موسسو سره خو کله کله دا ښځې لګېدلې وي ول یو غټ ملک و خان و یو خلیفه صاحب یې کیسه کوله ول په ماخستن کې دا د موسسې وال ورته رالو چې کومه موسسه ده دا د ده لور په موسسه کې وه په دا دغو کې وه دا انجوز کې نو پیغله لور یې هغه کسان رالو په موټر کې سپاره دي ته یې ویل چې دا دغه راوباسئ دا لورم زموږ چیرې پروګرام ده نو پیغله ښځه له پردو سړو سره په موټر کې هغه ورته ویل اوس خو توره شپه ده خو نه پروګرام ده بیا خو شنډېږي هغه ورته ویل ښه موږ به څوک سره لاړ شو نه تاسې لاړ شئ بیا زموږ پروګرام کار خرابېږي ملک صاحب غټ ملک و لور یې ور وخېځوله پیغله لور هغه په موټر کې سره بوتله شپه یې چیرې تېره کړه بیا راوسته ښه څه پروګرام و د شپې ښځه پردۍ نامحرمه خو د دنیا خبیثې دپاره چې د دا لور به یو څه تنخوا وه نو چې ته ملک یې په ملکي کې تا خپل ناموس خپله لور خپل ناموس دې تر پښو لاندې کوي دا دې پردي نامحرم سړي ته په لاس ورکړه دا دنیا به تا ته څه ګټه وکړي چې تا ناموس نه په وساتئ خپل د دې دنیا ګټه به تا ته څه دا هغه ملکي ده چې بې ځایه ملکي ده لکه دا معنا ده چې په ځان ملکي نسته په بل باندې ملکي ده نو د سرو د سترګو استعمالول دا ډېر یو عظیم جرم ده سړی دې په دغه کې ډېر کوشش کوي او بله ګناه په دغو کې د غیبت ته چې د ژبې استعمالول غیبت لنډه به یې درته وایم نبي علیه اسلام وایي دوه داسې ګناوې دي چې دا ایمان له نیکیو داسې تراشي لکه شپون چې راسي او ونه راصفا کړي دا شپانه راسي د ونې پاڼې وشکوي دا خاک صفا ور پاته سي وایي دوه داسې ګناوې دي سړي ایمان له نیکیو خلاصوي یو غیبت یو نمیمت غیبت دا معنی د مسلمان پسې بدګویي په ده مسلمان پسې غږېږه په اب پسې غږېږه په اب پسې غږېږه په اب پسې غږېږه د ده بد بیانوه دی په مجلس کې حاضر نه ده چې داسې خبره په ده کې کوي چې دی په خفه کېږي ولو که دا عیب په ده کې ویم چې نه یې اته بهتان وایي چې په ده کې ویم ته بیانویه دغه د سړي ایمان له نیکیو ختموي ټولې نیکۍ دې در ختموي یو نمیمت و شیطانت ته د دغه د مسلمان په منځ کې خبرې کوي د دغه وال اته وروړي دغه وال ده ته راوړي سره اخته کوي سره چنګاو کوي دام د انسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د انسان ایمان له ټولو نیکیو خلاصوي او یو نادره د خوب حدیث دی یو حدیث راغلی ده حضرت پیغمبر علیه السلام وایي د قیامت په ورځ باندې به یو سړی د حشرګاه میدان ته راسي عملنامه به له الله څخه وغواړي الله تعالی به عملنامه ورکړي د عملنامې خو د هر چا لیکلي وي چاته په ښي لاس باندې ورکړل سي نو جنت ته ځي چې چاته په چپ لاس باندې ورکړل سي نو جهنم ته ځي وایي ده ته چې عملنامه ورکړي دی چې وګوري د ده په عملنامه کې به ډېر شیان کم وي تلاوتونه به یې کړي یا به نه یي لمنځونه نفلونه به یې کړي یا به نه یي صدقې به یې کړي یا به نه یي ذکرونه عبادات به کړي دا به نه یي دی به الله ته سوال وکړي یا الله ما خو صدقې کړي دي ما تلاوتونه کړي دي ما نفلي حجونه کړي دي ما نفلي عمرې کړي دي ما طوافونه کړي دي خو دلته په عملنامه کې یو نسته دا څه سو ملایکو له ما سره خیانت کړی ده الله به ورته ویل تا سره چا خیانت نه ده کړی تا د پلانکي مسلمان غیبت کړی و د هغه غیبت په وجه باندې هغه ستا ټولې نیکۍ ده ته ورنکړل شوې د هغه مسلمان غیبت یې کړی و ستا نیکۍ و ده ته ورنکړل شوې د هغه مسلمان غیبت یې کړی و ستا نیکۍ هغه ته ورنکړل شوې حتی د ده ټول عبادات دا به د دغه وجې چې د غیبت ته مسلمانو کړی دا به نورو مسلمانو ته ورنکړل شوي نو کتاب وایي دا څومره د مایوسي ځای ده وایي دا داسې مثال لري لکه یو سړی چې سعودي ته لاړ شي سعودي ته بیا په سعودي کې 2-3 کاله تیر کړي بیا حال راوکړي چې زه در روان یم کور ته د کور وال استقبالیې ته ووځي چې نن خو به دی دومره پیسې راوړي چې زموږ حاجتونه به پراسې قرضونه به خلاص شي جامې به په وکړو ډاکټري و دوایي به په وکړو د کور غله به په وکړو ولې خو 3 کاله مسافري یې کړې ده 15 کاله مسافري یې کړې ده دی غریب په ځان نه یې خبر هلته چې په ایرپورټ کې کوز شي غل پسې سیخ شي جیب ځینې ووایي پاسپورټ روپۍ ټولې یوسي د کور والا مې استقبال تر وتلی دی هم خوشحاله استقبالیه وسي کور ته یې راولي چې راولي شپه وسوه سبا ووایي چې ښه اوس خو به پیسې راوکړه چې ور یې کړې کور ته چې ځان وګوري خپل جیب وګوري یو څه نه وي دا 3 کلو 10 لکه دي 10 لکه ټولې غله وولي وایي د کور وال به څومره ډېر خفه سي
دی به څومره خفه شي ما 3 کاله خوارۍ وکړې د کور دپاره دا ټول کور ما ته قرضې کړې وې د اویزو قرضې ورکړې وې دغه مثال کتاب ورکړی دی وایي دا سړی چې څومره خفه کېږي تر دغه به په قیامت کې هغه سړی ډېر خفه شي چې د خلکو غیبتونه کړي د مسلمان ښه بیانوه بد یې مه بیانوه په مسلمان کې خو که بد ښایسته خو ښه هم پکې دي که ګناه پکې ده خو نیکي هم پکې ده چې غیبت یې پسې وکړې خو ستا دغه لاړې